د کمال خان بند په کال 1983 کال د شهید سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې کېښودل شو چې اولنی فاز د دې چې یو هغه تقریبا 1.5 کیلومتر اوږدوالی یو ډای کې د هغه په وخت کې جوړ شوی دی او بیا د متاسفانه د 40 کلونو د جګړې له امله د دې پروژه عملي چارې په بشپړه ودرېدې. خوشبختانه د جمهوري نظام د راتلو سره اولنی فاز په کال 19 کال په 3.5 کیلومتر په اوږدوالي کې او 9 میلیونه ډالر په لګښت باندې اولنی فاز بشپړ شو. د کرزي صاحب په واکمنۍ کې دویم فاز 6.8 کیلومتر اوږدوالی لري چې د 15 میلیونو ډالرو په لګښت باندې چې د قلعه افضل په سیمه کې موقعیت لري. دویم فاز په 1994 کال کې د دې کار عملي چارې ختم شو او اوسنی د کمال خان دریم فاز د 15 میلیونو ډالرو په لګښت د اپریل د 2019 کال د اپریل په 20 نیټه د دې تړون لاسلیک شو او د دې عملي چارې بشپړ شروع شو چې تاسو چې وینئ همدا اوس پورې د دې عملي چارې روانې دي. د کمال خان بند د مدیریت چارې د اوبو د مدیریت چارې مکمل بشپړې شوي دي. یوازې د برق د تولید لپاره وسایل انشاءالله مکمل توربین وسایل مکمل تولید شوي دي. عملي چارې د 1400 کال د وږي تر اخري نیټه پورې انشاءالله د بند د توربین عملي چارې به بشپړې شي. انو د کمال خان په بند په جوړولو کې د افغانستان د 900 کلو هیلې راپوره شو چې د اوبو مدیریت و د زراعت دپاره د بادي ریګو مشکلات وو. د دې کمال خان بند په جوړولو کې 2 میلیون زموږ هموطنان ته زموږ هیوادوالو ته کار زمینه برابره سي او د 1,40,000 هکتار ځمکه دپاره اوبه برابره سي. کمال خان 2 رقم کاسې لري یا 2 رقم د اوبو ذخیره کولو لپاره دی. یو ډیډ استوریج دی یا هغه ذخیره دی چې همیش په بند کې هغه اوبه پاتېږي. دغه ظرفیت 250 میلیون متر مکعب دی چې دا همیشه د 250 میلیون متر مکعب همدلته به ولاړ وي. دا ساختمان چې مخکې ما تاسو ته چې تشریح کړله دا ساختمان ریور آوټلیټ په نامه یادیږي. د دې ظرفیت د اوبو ورکولو چې دی 150 متر مکعب فی ثانیه د دې ساختمان 150 متر مکعب فی ثانیه داون استریم ته یا د بند وشا ته انتقالوي چې د بند وشا چې دی د زرنج ښار اوبه ورکولو د زراعت دپاره او د ایران حقابه د همدې ساختمان څخه ورکول کیږي. د ایران حقابه په کال 826 میلیون متر مکعب یا 60 میلیون متر مکعب یعنی چې موږ ټوټل حساب وکړو د ایران حقابه 26 متر مکعب فی ثانیه دی. د کمال خان بند اصلي موخه چې دی آبیاري بند دی چې د دې بند ظرفیت د خړوبه کولو ظرفیت 1,40,000 هکتار ځمکه خړوبه کوي او کلنۍ اوبه چې د کمال خان بند ته راځي 2,988 میلیون متر مکعب ذخیره دی او د دې ډیډ استوریج یا د دې همیشنه اوبه چې دی 250 میلیون متر مکعب دی. موږ تاسو اوس رالو پر دریم آوټلیټ باندې چې دا ترکو په نامه یادیږي. د دې ساختمان ظرفیت 50 متر مکعب ظرفیت لري او دا ساختمان چې دی دا چې دی د خپله ترکو آوټلیټ هم چې دی 2 دروازې لري چې 50 متر مکعب فی ثانیه د دې ظرفیت دی او دا ساختمان چې دی 50,000 هکتار ځمکه خړوبه کوي چې 355 هکتار ځمکه د هلمند د سیند پر غاړه باندې اوبه خړوبه کوي او 40,633 هکتار ځمکه د قلعه افضل پر سیمه باندې دا اوبه کیږي.
دا ساختمان چې وینئ پر دې ساختمان باندې چې موږ ځو د دې ساختمان دا اصلي د دې نوم چې دی کمال خان مین ډم یادیږي. د دې ساختمان اوږدوالی چې دی 1906 متره اوږدوالی لري. په دې د بان په ساختمان کې دوه رقم مواد کارول شوي دي، یو کانکریټي مواد دی او بل خاورین مواد دی. د دې خاورین مواد د جهاني استانداردونو په مطابق باندې مکمل د دې ډیزاین او ټول مشخصات ډیزاین شوي دي او دلته کارول شوي دي. او د دې هر متر مکعب د دې هر لویشت د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې تر انجینران تر سر لاندې جوړ شوي دي. دا ساختمان چې تاسو وینئ دا د پاور هاوس په نامه یادیږي. په دې کې د 4 د توربین لپاره ځای مد نظر نیول شوی دی او د 3 توربین لپاره وسایل د هند د مملکت څخه تولید شوي دي او دلته انشاءالله په آینده میاشتو کې د دې د نصب چارې به بشپړې شي. کمال خان بند د آبیاري پر څنګ باندې د برېښنا د تولید لپاره هم ظرفیت لري چې د دې ظرفیت په مجموع کې 9 میګاواټ دی او د 6 میګاواټ لپاره موږ وسایل دلته انسټال کړي دي.